السلام علیکم ملګرو. په دې کلاس کې موږ د وینډو فریم خبره کوو چې موږ به په یو بلډینګ کې وینډو څنګه جوړو. دا موږ سره د وینډو ټول دی چې دی په مدد سره موږ وینډو ډیره په اسانه جوړولی شو. دا څنګه کار کوي؟ دې لپاره به تاسو یو آبجیکټ ګروپ کې ساتئ چې دا ای سره نه مکس کیږي. تاسو به کومه چې وینډو ایریا را په دې به یو ریکټنګل ډرا کړئ داسې، او بیا به سره سلیکټ کړئ، لاړ به شئ وینډو ته. وینډو چې کله تاسو اوپن کړه، د وینډو راټول هم تاسو اوپن کوو، نو دلته درې قسمه وینډو موږ سره ده. صحیح ده. نو دلته لومبی ریکټنګولر فریم کې موږ سره خبره ده چې یاره د فریم ډیپ په څونه وي. دا د فریم ډیپ دی. تاسو کله چې په ډي ودرېږئ نو د دې نه دې پورې فاصله دا د فریم ډیپ دی. نو تاسو به خپل ریکوایرمنټ مطابق کوئ. نو موږ سره دیوال څونه دی؟ دیوال 9 انچې دی. نو موږ به 9 انچې کوو. بیا موږ سره دلته یو دا D2 دی او بل W2. دواړه کمانډ چې کوم دي دا موږ سره په دې دوه کې کار کوي، په دې کې موږ سره کار نه کوي. بیا موږ سره د فریم ویډ خبره نه، نو فریم ویډ مطلب دا دې کې چې کوم فریم دی دا د دې خبره کوي. دلته سره پاسه 1 انچ دی، نو تاسو ته هر څونه ورکوئ، زه به ورته 2 انچه ورکړم. صحیح ده. او دلته بیا دا وینډو را تاسو ته په بیک کې پکار ده، میډل کې پکار ده، فرنٹ کې پکار ده. نو زه بای ډیفالت پرېږدم او زه په دې کلیک کوم. نو تاسو ته وګورئ، تاسو ته د وینډو چې کوم دا فریم دی تاسو دا اول وګورئ، دا به تاسو سره 2 انچه وي. صحیح ده. او تاسو لیکلي هغه بیک کې رالو، که زه را کنټرول زیډ کوم او د دې په ځای زه ووایم چې دا ما ته په میډل کې شي، نو ګوره اوس به په میډل کې راځي لږه، او خو دا وینډو به بار راوځي. ورته وګوره، تاسو وګوره دا دیوال نه بار راوته. که زه را کنټرول زیډ کوم او زه ورته دا سلیکټ کړم او زه ورته وکړم چې په فرنټ کې ماته ډرا کړه، نو اوس ورته ګوره دا اوس نور هم بار راوتله. صحیح ده. نو دا موږ سره څونه وګوره ها، زه به دا وګورم دا 9 انچې و، نو 9 انچې دا موږ سره بار ولګېدلو. نو یا ساتئ د فرنټ او د بیک او د دغه پکې دا کار دی. کنټرول زیډ به کړم او دې کې به زه په دې باندې یو اپلای کړم، زه به دغه والم او د به دا میډل کې ولګوم، سوري بیک کې به ولګوم او کریټ فریم. بیا دلته به ډبل کلیک وکړئ او راینه بعد تاسو دې له دا ووډ دغه ورکئ، دې ځایونو له دا لکه فریم دی. که ووډ ورکوئ که سټیل ورکوئ ستاسو خوښه ده. او دې له به تاسو دغه کلر ورکئ، ګلاس وله ورکئ، ګلاس وله ورکئ. نو دې کې ګلاس موږ سره شته دی، ګلاس او یو کلر واله زه به دا ورکړم. تاسو ته وګوره چې ګلاس تاسو ورکړئ نو شاته دې موږ ته هغه دیوال ښکاري هغه دی کې. صحیح ده. داسې زه یو بل راځم، دې کې زه کلیک کوم او سوري زه ریکټنګل علم او ریکټنګل لپاره مې داسې یو ریکټنګل راکو یا ساده دا بیل ګروپ ته د دې سره نه مکس کیږي. ها مونږ سره دلته پدې کې بل یو دغه چې ته ریکټنګولر فریم بیول ایجز. بیول څه ته وایي؟ د دې د ګوټونه مونږ سره لګ انګل کې وي، لکه څنګه چې داري دا د شارپ نه وي، دا انګل کې وي، دې ته بیول وایي. دغه د کې به تاسو ورکوي. د بوتل کوم چې ما سره دلته بیول 1 انچ دا ډیپ دی او دا ویټ خبره ده. صحیح ده. او دا باقي واته هغه خبره فریم ویټ څونه پکار دی، دغه څونه پکار دی، نورې دړې خبرې دي. بیک کې پکار دی، میډل کې پکار دی، فرنٹ کې پکار دی، دا ټوله دړه خبره ده. صرف به په دې کلیک کړئ او تاسو وګورئ دلته برتر بیول جوړ شي. دا بیول دلته جوړ شو، دا دی. نو تاسو چې په دې کله کلیک کړئ نو تاسو له خپل میټیریل ورکولی شئ. په دې کلیک کړم او ډبل کلیک وکړه او دې له به تاسو د ګلاس ورکوئ. ګلاس موږ سره کم دی، دا دی. نو تاسو له دا یو ورکوئ. ته وګوره بل مونږ سره دې کې سری زه به ریکټنګل دلته جوړ کړم او دا به دا سلیکټ کړم، لاړ به شم وینډو فریم ته او په دې کې به زه را 3 نمبر والم. دې کې مونږ سره د ایکسټروژن خبره کوي. ایکسټروژن مونږ سره څه کار کوي؟ لکه دا ټول ډیټیل هماغه دي. صحیح ده. او ایکسټروژن مونږ سره معمولی غونډې دا لږ بار طرف ته ایکسټروډ کوي. دا لکه څنګه چې دې کې تاسو ته وګورئ، دې کې تاسو ته آپشن درکړي دي. لکه وینډو کې به یو بل سټپ غونډې پیدا شي. ګوره تاسو به څنګه پته لګي وختي مونږ سره وینډو بالکل، که تاسو وګورئ دلته وینډو بالکل مونږ سره سمپل و، نو دلته به یو بل سټپ پیدا شي. نو ایکسټروژن دغه ته وایي. ګوره دا به کریټ کم. اوس تاسو وګورئ دا پکې هغه ایکسټروژن دی. دلته مخکې مونږ سره دغه دا بیول، نو بیول نشته، اوس مونږ سره ایکسټروژن دی. دا لږ غونډې را ایکسترا پارت چې کوم راغلی نو دا به ایکسټروډ وي. صحیح ده. دا دې له به مونږ کلر ورکو ووډ او بیا په دې ډبل کلیک کې او دې له به ګلاس ورکړي. خیر دا کله خو داسې تاسو له دغه لپاره ورکوم چې صرف تاسو پوه شئ. زه یم چې دې کې دا سلایډر غوندې وینډو راشي، زه به دا دې کې ډبل کلیک وکړم ځکه چې دا ګروپ دی. دې میډل نه به زه ولاړ شم په بره باندې او وګوره دا ما سره اوس دوه بیل بیل ابجیکټ شو. زه به بیا دوباره په دې باندې کلیک کړم او دې کې به زه والم مثال کې طور پر دا یو سمپل او دلته بوله زه ورکم دا بوله کم دا بوله زه 2 انچ کم
او باقي پاتې دي صحیح په بیک کې وي. نو ګوره په دې کې تاسو دا یو سایډ جوړ شو، دی بل سایډ باندې به بیک کلیک وکړي، لاړ به شي او دلته به ته فرنټ والي هغه موږ بیک کې اخیستی، دلته به ته فرنټ والي ګوره ته. نو که تاسو وګورئ صرف دې د دې فریم له بوله کلر ورکئ، لرګي والا کلر له ورکئ، میټیریل ورکئ او ګوره ته او په دې باندې به کلیک کئ داسې. تاسو وګوره تاسو سره دا هغه وینډو کې سلایډر جوړ شو. داسې ټیکنیک په مدد سره تاسو کولی شئ او امید دی کلاس مو خوښ شوی وي. دې پسې بل کلاس چې کوم دی سیم همداسې دی، خو د ډور باره کې خبره ده. نو انشاءالله به بل کلاس کې وکړو. صحیح ده. زه کلاسونه ډېر غټ نه ساتم، چې کوم مونږ پروجیکټ کوو پای کې اکثر کلاسونه غټ ساتو، ځکه چې پروجیکټ مونږ سره ډېر لینتي وي، نه په یو وړوکي کلاس کې نه کور کېږي. نو دا ټول زه اکثر په وړو کلاسونو کې کوم. صحیح ده. د بل کلاس پورې مال اجازت راکړئ. الله حافظ.